سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم مزریم د زیرو نیوز څلرویشت رسنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم شپږمه او د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر 28مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د والیبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا مرکزي زون سیالیو په پایلوبه کې ترکمنستان ته د 2-3 میدانونو په توپیر لوبه بایلوده او د دغو سیالیو نایب قهرماني خپله کړه. افغانستان د دغو سیالیو په مخکنیو لوبو کې 2 سیالۍ ترکمنستان او سریلانکا ته بایللې وې او 3 سیالیو کې نیپال، مالدیف او کوربه بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ د شپږو هیوادونو په ګډون د بنګلادیش په کوربتوب په پلازمینه ډاکا کې د روانې میلادي میاشتې پر 22مه پیل شوې وې او نن د اکتوبر 28مه د افغان ملي لوبډلې په 2یم مقام ګټلو سره پای ته ورسېدې. د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د قوت الرومي سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 15 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د زابل ولایت مرکز خلات ښار په میرویس نیکه پوهنتون کې د شپږو پوهنځیو ترمنځ د رسۍ کش کولو سیالۍ پیل شوې چې 3 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه کې اقتصاد پوهنځي لوبډلې خپلې سیالۍ ښوونې او روزنې پوهنځي لوبډلې ته ماتې ورکړه او لومړۍ بریا یې خپله کړه. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د 4 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ د آریا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې آریا لوبډلې د 3-2 ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ خالد لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د کندوز ولایت مرکز اړوند ولیزاده ورزشي جمنازیم کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ځواک لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې ځواک لوبډلې د 25/14 نمرو په توپیر خپلې سیالۍ دورې سر لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په فعال رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله پامان.